زمونگا د ملک یا زمونگ د خلق په اصطلاح کې توبه دا خلق دی توئی چې غوګونه اونیسی او اوئی چې توبه مې ده. نور په 16-15 نه چې توبه وایي څه شي. نو د توبه متعلق یو بنیادی ټکی زده کړئ ان شاء الله چې هغه به ټول ژوند کې درته کارآمد کیږي. د توبه تعریف دا ده چې التوبه الندامه. توبه څه ته وایي؟ توبه وایي گویا کې په خپل بدو پیمانه کېدل. د سړی نه چې څه بدو شي او دې په پیمان شي چې دا ما غلطی کړې ده، دې ته توبه وایي. یو په بدو باندې ډټیاوېدل، بد کول او هغه نه بعد دا ویل چې ما خو وکړه، یو دا صورت ده. یو دا صورت ته چې توبه دې وکړه، ګناه دې وکړه او تخپیمان شو، یو دا صورت. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په بدو باندې سړی خپیمان شي، مثلا زنا دې وکړه او ته په خپیمان شو چې اوفو دا دې څوک، شراب دې وسکل او ته په خپیمان شو چې اوه دا دې څوک، دې ته توبه وایي. یو دا چې شراب دې وسکل او ته وایې چې یاره ما خو وکړه، زنا دې وکړه او ته وایې چې ما خو وکړه، یو دا صورت. صورت اول گناہ دې وکړه او ته په پیمان شوې، نو التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبه استون کې د ګناه نه داسې دی لکه چې دا ګناه به چرته کړی نه وي. اوس ګناه دې وکړه او ته په باندې گویا کې غاویر شوې چې دا ما ډېر ښه وکړ، نو د هغې متعلق مسله دا ده چې ګناه ته ښه ویل، هلکه دا شراب دې ولې وسکل او ته وایې چې ما ښه وکړه، نو په ټکي کافر شوې. یا گویا چې زنا دې وکړه او چا درته ویلي چې هلکه دا زنا دې وکړه ظالمه دا ولې، او ته وایې چې ما ښه وکړه، نو په ټکي کافر شوې. تاسو خیال راغی؟ او یو دا چې ګناه دې وکړه بیا په خپیمانه شوې چې دا ما بد وکړه، نو د دې حدیث لاندې برازي چې التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبه استون کې د ګناه نه داسې دی لکه چې دا ګناه ډو چری کړي. نو توبه څه ته وایي؟ التوبه الندامه. توبه وایي دې ته چې سړی په خپلو بدو خپیمان شي. دریم صورت دا ده چې یو سړی ګناه کوي هغه حد ته ورسي چې د اسلام نه بار شي، په ګناه باندې غاویر وي، گناہ ورتا ډو څه شي نه ښکاري. قرآن کې راځي الله فرمایي چې اے پیغمبر دې قوم ته وایا فمن یکفر بعد منکم، کدین بعد مرانه وکړو، دین بعد مرانه وکړو، نو څه چل بدر سره کوم؟ فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. کدین پس مرانه وکړو نو دس عذاب بدر کم چې په خپل خدای کې به مې دس عذاب بل چاله نه ورکړ.
اللہ دے امان رکھی. فمن یکفر بعد منکم دین بعدم کورانے اوکو فإن عزیزانو پټول قرآن کې چې تاسو وګورئ د دین خطرناک آیات بل نشتا. چې دا الله غوندې شان، داغه غوندې قوت، داغه غوندې جلال، داغه غوندې زور، خالق کائنات ادر ته وایي چې سم شه او کنه سمېږي نو داسې عذاب بدر کم چې په خپل خدای کې مې داسې عذاب چاله نه وي. نو زه تاسو ته ایمانی وایم چې زما قرآنی مضامین څومره د نظره تیر شوي دي، څومره نو زما زړه چې پکې بوګنیږي او غبراویږي هغه واحد دا آیات دی. فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فعالمین کې به مې داسې عذاب چاله نه ورکړی لکه چې تاله به در کوم کدی نه پسته ورانه. عزیزانن مونږه غرور کیو، تکبر کیو، آسمان نہ گورو، زمکہ نہ گورو. حضرت علی فرمائی یا من بدنیا اشتغل، یا من بدنیا اشتغل قد غرہ طول الامل لا موت الا بالاجل والقبر صندوق العمل. یا من بدنیا اشتغل، اے هغه څوک چې ته په دنیا باندې غاوره یې، په دنیا باندې دومره غاوره او سترګې در باندې پټې دي چې الله نم بے نیاز شوې، رسول نم بے نیاز شوې، کائنات نم بے نیاز شوې، د خدای د پکړ او د گرفت نم بے نیاز شوې. یا من بدنیا اشتغل، په دنیا کې دومره ورننوته او غرقې 400 در نیر شو نو قد غره طول الامل. دا من چې ده دا غاور کړه دی او غدوالی د عمر د دا خیال دی چې ته په ټول عمر ژوند دی او په دغه مزو به سری. نو ټول عمر ژوند دا صرف د خدای ذات دی، قبل څوک شته؟ حاجی ټول عمر ژوند صرف د خدای ذات، ټول عمر په یو حال دا صرف د خدای ذات. دا الله د ذات نه سوا ټول عالم حادث دی او حادث معنا دا دا چې وقتن فوقتن پکې تغیرات راځي. رحمان بابا یو ډېر ښکلې قصیده ده، هغه وی اے عاقل غوږونی سماتا مرګن پریدي سړی خپل رضا تا مرګ راشي ستاره رضا چاته چې دې مړ شو د چا رضا یې چې دې مړ شو تاسو مرګ ته خوشالي کوي چا رضا. موسی علیہ السلام خدای پاک ته وی چې یا الله ما چې کله مړ کې مانه به تاسو او ډیرو کدو مراکا ویلے خدای د اس پملا لاس کې دا چې ستا د لاس لاندې څومره وختراله نو د وخت په سر به یو کال عمر درکو. عزیزونو د اس ملا به تاسو لیدلی کني اوس چې بار لاړ شي چرته وګورئ د لاس لاندې لکونه وختراله، لکونه وخت
نو الله ته و فرمایل موسی علیہ السلام چې یا الله کدام خلاص شي بیا ول بیا به دې مړ کو ولکونه کال چې تیر شي بیا به مړ کې او زما قانون داده موسی چې کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام کل من علیها فان اے پیغمبر دا سچ ته ګوره دا به فنا شي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام دا ته وخت براشي چې صرف ستا د پروردگار ذات به باقی وي نور بار څه فنا شي عزیزانو دا ملائکه دا بنی آدم دا پیریان دا بادیان دا ټول کائنات با نیست و نابود شي صرف د خدای ذات په باقی وي د هیڅ شي وجود بنخکاری د هیڅ شي وجود بنخکاری دا په یو شپېلې د اسرافیل علیہ السلام دا ټول کائنات ختم شي په یو شپېلې هغه د شپېلې आवाज بداسي الله دې امان راکړي چې هغه आवाज به ټول کائنات ووري او په هغه आवाज به ارث ختم شي نن خطا یریګه د اټم بم نه او هایدروجن بم نه او پلانی نه او ډنګړی نه د اسرافیل د یو شپېلې आवाज به هغه اټم بم وي چې کل کائنات با ذره ذره شي او کل کائنات با ختم شي دا اسمانونه دا به څه شي قرآن کې راځي یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به یوم یجعل الولدان اے پیغمبره د قیامت داسې ورځ ده چې او بګرځي پکې الکان د ډېر هیبت نه بالکان پکې سپینګری شي الکان با د ډېر زور او د ډېر رعب نه سپینګری بشي یوم یجعل الولدان شیبا الکان بس سپینګری شي السماء منفطر به او اسمان به ټوکړي ټوکړي شي او په دې ځمکه بر وګرځي او کان وعده مفعولا اے پیغمبر دا ستا وعده د خدای وعده چې دا داسې وګڼه لکه چې تیر شوي که چې قیامت خو آینده راځي نو تیر شوی حال چې دی هغه ډېر یقیني وي او رښتیا وي په نسبت سره راتلونکي حال ته نو الله فرمایي کان وعده مفعولا اے پیغمبر ستا دا د خدای وعده چې دا د سیده لکه چې وړاندې دا کار شوی نو عرض مې داو چې هغه کم شی دی د غرور چې مونږ به پیغاوی رہی کم شی په دې ملک تاسو ګورئ مونږ خو په دې هوس کیو چې د چا منبر وګورو چې وای چې زم منبر وای چا د آشنا ټوټه په موټر وګورو چې وای زم وزیر وای کنه جی مونږ په دې هوس نو ته په دې هوس کې او مرګ په دې هوس کې دی چې تا پسې ګرځي پته نه لګي چې کم ځای باندې د مړای نیسی کم ځای باندې نو ځکه دی وای چې اے عاقل وګونی سماتا مرګن پردي سړی خپل رضا تا دا اجل سوار پتاخ بدل راشی ناگہانا بتالا شوایم تاتا پتاخ بناستی سلطنت بلگے درائی او دی گڑگڑو نا بدی ہوئی ناگہانا بدر باندے ہائی ہوئی جوڑ شی دا اجل سوار پتاخ بدل راشی ناگہانا بتالا شوایم تاتا ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبر جنو ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبر جنو چې د کبره به نه لیدل هیچاته
اوفو پلار بروان دفتر کې بناس وي د ډېر غرور نه بسړی درته سړی نه ښکاري ډېرې ماتې کړې مارای د قبر جنو چې د قبرابۍ نه لیدل هیچاته چاته به خیال نه دغه مړی کلک کې مات گردن توڑ بخار ورته وشي اورمې کې مات شي نیغه تختۍ خوځېدی نشي خدای دې څه نشي کولی اوسې خدای دې هغه ورځ مې یو جنازه کې یو دغه ولیدو یو افسر د پاکستان ناغا جنازه چې کېده نو د دې لري ولاړو جنازه یې ونه کړه خیر چې ما تر عملو شمال وړي او دسته نو وی خندل وی راځي بس برابر نو منو مال یو ټکي درته کومه زه چې بجلیګر کې ومنو مونږ سره یو سړی او نواب خان نامه وخت دی وبس هغه یو بل سړی ته आवाज وکړ ماسختن ټیم ویل پلانیا راځه مونږ تیار دی هغه ورته لوزګار نه ما ورته خدا کتن مونږ ته وزګار نه نو د قیامت فورزي بس تا بخنه تم خدای وزګار نه نو مال کتنن د دې او مسلمان جنازه ته برابر نه وي نو قیامت کې بس تا بخنه تم خدای برابر نه څنګه چا سره وکي هغه څه بدر سره کی نو عزیزانو عرض مې داو چې غرور یو د خدای د ذات سره خای بنده بچي یو د غرور بچي او بیا په پاکستان کې خو مغرور اډو څوک منم زکنا چې ما هو په پاکستان کې د ډېرو خلکو ګوډای پالوتو مولي دي او د ډېرو خلکو ګوډای مې په کانټا کې دوه مولي دي عزیزانو دا مسله را نه پاتې کیږي د تفصیل کې در سره نظم چې پرون کوم حال د دې قوم مشرانو کړی دی پرون د سینټ په انتخاباتو کې کدی قوم کی ایمان وی ایمان پکی وی او دا قوم چرته د انسانیت فلارم تیر وی پکار دا دے چې د اره حلقه قوم را جمع شي او خپل منبر کې نه او جمعه تیراوي چراشه او قران کې ورته سورته برات روباسي سورته برات هغه سورت ته چې د ډېر قهر نه په سر کلمه نه دلی کړي قران کې د ټولو سوراتونو په سر باندې کلمې نکلي دي بسم الله الرحمن الرحیم د سورته برات په سر کلمه نه دلی کړي چوپ کې بسم الله الرحمن الرحیم د رحم او د کرم معاملہ ده نو په دې صورت کې ټول باس او بیان چې د خدای د قهر او د غضب ده نو قهر او غضب او رحم چې ده دا دواړه یو ځای کې دي نشي نو د ډېر قهر نه په دې صورت په سر کلمه نه دلی کړي چې دې کې د خدای د قهر باس دا سورته برات ورته روبا سید خپل منبرانو ته او ورته وای راشه په دې دواړه لاسونه کې دا اول خدای او ورپسې دې سورته برات کې چې کوم قهر او غضب ذکر دی خدای دې د خدای په دغه قهر او غضب کې دې زون خلم چې ما پرون چې کوم سېنټ ته ووټ ورکړې ماته پیسې نه دی اغست نن ستاد ملک د منبرانو وټونه په شپېته لکه روپۍ خرج په لس لکه په 11 لکه سم منډۍ لګېدلې وه
منبر له 10 لک روپۍ ورکوه ووټ به تاله درکړي. پرون ستا په ملک کې د مسلم لیګو د ووټ د ایمان هم پته ولګېده، دا چې په ملک کې د اسلام ټیکداران دي او په ملک کې د اسلام چغې وایي، پرون دا مسلم لیگ د ایمان پتم دنیا ته ولګېده. ودې کې دا قوم داسې که ایمان پکې وي که دا قوم دا شرمېدلي، دا بے حیا دینه پس بم تخپل منبر ته وایي چې زما دا کار دی لګي وکړه. چا چې پرون ستا غوښې خرڅې کړي، پرون ستا ښځې وله ووټ ورکړی دی او دی ممبر شوی دی، نو دا د ده دا ووټ خرڅول داسې دي لکه چې ستا ښځه یې خرڅه کړي. داسې ده که نه ده؟ پرون منډۍ لګېدلې وه، زما عزیزانو عرض مې دا و چې نن تغاوره په دې چې زه منبر یم یا زه وزیر یم یا زما حکومت او اقتدار په لاس کې دی، اقتدار به دې په لاس کې وي او داسې غشی به دې په سینې نه نوځي چې ټول عمر به دې دغه زخم نه وینې بیږي او سټې به او وینه به نه بندي. اقتدار به در سره وي او غشی به در کې نه نوځي. خدای داسې کولی شي کړي. نو هر کله چې د دنیا اقتدار ستا په لاس کې وي او غشی دې په سینه نه نوځي، نو عزیزه بے اقتدارم الله ستا په سینه غشی نه نوستی شي. نو یا من بدنیا اشتغل قد غره طول الامل لا موت الا بالاجل. حضرت علی فرمائی مرگ نہ راضی سړی ته مگر په اجل او په نیټه راضی. والقبر صندوق العمل، او قبر چې ده دا بکس د عمل ده چې سدي کړی وي دنیا کې اب محفوظ تا د پاره پراتی، اب محفوظ پراتی. د دې وجنا خیال وکړئ، فکر وکړئ. لنډ غونډه وخت ډېر لنډ وخت پوی بمنے او در باندې به مازیګر شي. پوی حدیث کې راځي چې سړی خښ شي په قبر کې، کني مشپه خښ کیم پاغه باندې په قبر کې زیړې مازیګری، نو منټ کې به در باندې مازیګر شي او هغه کور اصلي ته روانه کې بچا وړې بچا. ما تیر جمعه تاسو ترس کړو یو نوابو هغه نه لزر جیره بزمکا وا، یو خوار غریب نه تاسو کو ورته لکه ستا سمره زمکه دا نواب صاحب چې سمره ستا ده چې سمره زما ده ویلو چې سمره زما ستا دومره زمان ورنویني سي زما عمر زمکه ستا کم ځای کې ده په دې علاقه کې خو د بل چاډو زمکه شته نه، نو ستا کم ځای نه پکې را لاس نه نوابونی و دیره ته بول و نواب صاحب دې ځکه ستا څومره زمکه ده ویل 2.5 غزه، نو ویل اصلي زمکه خدا د ستاو زما خو چې دلته څومره ستاده دمر زمام ده، دا د دنیا زمکه خو د دنیا دی دنیا ته پاتې کی، اصلي زمکه دی دا ده چې ټول عمر بچرته تیرې کنه ویل او بل خو دلته زمام دمر ده چې څومره ستاده، نو اصلي زمکه ستا 2.5 غزه ده. نور زمکه د چا دي، جګیرونه د چا دي، جیدادونه د چا دي، هر څه د خدای مال دی او خدای ته به پاتې کی. نو توبه څه ته وایي؟ التوبه الندامه. توبه وایي دې ته چې سړی په خپلو بدو پښیمان شي، احساس ورته وشي چې دا ما بد کړي دي، دیتا توبه وای. وګونو نیولو تا
پوزه پس مکه راخکلو تا دې ته توبه نه وایي. په خپله ګناه او په خپلو بدو پیمانه کېدل دې ته عزیزانو توبه وایي. اوس دې آیات تراشي انما التوبه په تحقیق سره خبره دا بله نه ده. قبول د توبې چې دی علی الله په خدای باندې. اوس علا کلمه په عربي لغت کې د پاره د لزوم راځي. الله د توبې قبلول ستا د توبې قبلول چې دی هغه خدای په ځان تفضلا لازم کړي. خدای وایي ته چې دړه نه توبه وباسې نو په ما لازمه ده چې زه به قبلوم. اوس د چا توبه یعملون السوء بجهالة چې هغه عمل بدو کی بجهالة پنا پوهه سره. ما تیر جمعه تاسو ته تفصیل بیان کړو چې ناپوهي وای دیتا چې سره سره د عقل د ګناه په ټیم کې هغه نه عقل سلب شي، عقل تلار شي. اوس د ګناه په وخت کې چې عقل باقی وي او ګناه درنه وشي یو دا صورت ده. یو د ګناه په وخت کې عقل سلب شو او ګناه درنه وشو یو دا صورت. قرآن کریم دا دواړه صورتونه بیان کړي. په ګناه قادر شو شپه ده ځان له کوټه ده ځوانه ښځه درته پردی کوټې ته راننوته څوک نشته دروازې ټولې بند هېڅوک نشته. استاد د نفس او د خدای د یری مقابله ده. دی وخت ته شپاړه سنې قادرې په ګناه چې څه کې دې شپه کې کولی شي او تا ویل چې نه د دې جواب ورکول به بیا ډېر ګران. جواب به څوک کوي؟ قرآن کریم فرمائی ولمن خاف مقام ربه جنتا. چا چې ګناه په دې نیت پرې خو چې بیا به جواب نشم ورکوله دې سړي له به د قیامت په ورځ اعلان وشي چې دله دوه جنت ورکړه. دې په ګناه قادرو او رستو. قرآن کریم فرمائی چې همدا دوه جنت به که نور بمی. الله فرمائی ومن دونهما جنتان د دې دوه نه سوا نور بم ډیری او دا دوه به انعام وي دته چې په ګناه قادر شوي او ګناه دې پرې دا ډېر ګران کا. او زه جمعات کې ناست یم او صاحب سړی راغی او وی چې مولانا صاحب دا 2 لک روپۍ دا جمعات ته تاسو دلته طالبان دی او کنه جی دا ډېر ګران کار دی هغې ته ټینګېده سوا د خدای د فضل نه په بل شي به نه کېږي. دا ډېر ګران کار. دغه وخت کې نه په تسپو راټینګېږي نه به په ملاتوب راټینګېږي نه به په پیرای راټینګېږي نه به په بزرګۍ راټینګېږي. 2 لک روپۍ هغه نه اخیستل مسلې له درته راوړي. دا ډېر ګران کار. څوک شته چې دا یې رد کړي؟ داسې اولیاء الله او داسې بزرگان په دې ملک کې تیر شوي دي چې نن نه 30 کاله مخکې 50,000 روپو ته لته ورکړه ول تا زما د کور روټۍ وخوړه که دا زه اوس والمه دا پیسې نو دا به د روټۍ وس شي او قرآن ویلی دي چې روټۍ په چا خورې نو د خدای دپاره به یې خورې
نو په قرآن په دې آیات به مې عمل را لشي. داسې خلق زه ورته به څه کوم؟ مونږ هغه نه یو چې هلته مړی پروتي ویرونه کېږي. هاي 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 دا هغه مړي په کور کې مونږ روټۍ خورو، دا هغه مړي په کور کې مونږ چای څښو، دا هغه مړي څلوېښتي او د جمعرات په ورځ چې ورپسې ختمونه کوي مونږ هغه روټۍ خورو نه. تاسو نه خورئ؟ څلوېښتی له ځئ که نه ځئ؟ سم ګیرې ورته ګمنځ کړي را ګمنځ کړي ورته وی لګه چیلم دی کارډونه چاپ کړي فلان صاحب کا چیلم ہے تشریف لیا. تاسو خیال هغه ځای کې ستا که اوبم د دې ځای نه تېرې شوې نو کاکا ته انسان نه یې. ځکه انسان څه ته وایي چې یو بل سره مانوس وي، د یو بل علاج وي، په یو بل قربان وي، انسان دې ته وایي. هلته به ستا اوبه څنګه تېرېږي؟ طالب خوراک زمونږ په دې غرونو کې تاسو وګورئ، مړی چې اوچت کی او ادیرې ته روان کی نو دا ښځې ورپسې راوځي، نو دې مخونو نه تیکې والوځئ په مخ والو والو، نو نیم خلق جنازې سره روان شي او نیمو خلقو ته وریجې کېږي په ځمکه خانکونو کې، نو یې په وریجو اخته شي وخوري. هلته های 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 او دوی دا دانوړی په خوله نه باسي. و دا څه د سړي زامن؟ دا د سړي زامن دي؟ خدای پرستی توبه استغفار. په دې زناورو کې وګورئ چې د زناورو یو جنس مړ پروت دی، سپی مړ پروت یم چې نور سپي ولا راشي او داسې سپېږمې وروړي نو سر ځوړند ونیسي. تجربه وکړئ. مرغۍ مړه پرته وي، دا نورې مرغۍ ورته راشي داسې ورته سرنګون ولاړي. په مونږ کې د زناورو مړه هغه احساس هم نشته. وختي ما نه چا تپوس وکړی چې دا جنازې سره قرآن چې وړي دا ښه کار دی که بد کار دی؟ ما ویې لکه رواج دی، اوس څه درته ویلې. تپوسونه مه کوئ، دې ګریوان کې وګورئ، خپل ضمیر سره محاسبه وکړئ. قرآن زه ستا جنازې سره وړم په دې به ته بخلی کېږي؟ جنازې سره وړل خو پرېږده چې دا قرآن په دې سپېږمو کې درته کېدم، په سپېږمو کې او خښ دې کوم او زه درنه واپس شم او ملایکې درته راشي. د قرآن خپل مقام دی او تا راکېنئ. پیغمبر فرمایي په داسې شکل کې ملایکې ورته راشي چې دی ورته وګوري نو د دړه د خولې نه بوټ وځي او تپوس ته د من رب وکړو کی او دی ورته ها ها لا ادري وي. نو ډومبنی ګزار د ملایکو چې کمی هغه دومره تیز وي چې د مړي وای چغه په دې ټول کائنات کې داسې شی پاتې نشي چې د ده دا وای چغه وانه وي. که خیال وکړئ چې څومره ګزار تیزي عمره چغه تیز وي چې دا بلا څنګه گزاري. خدای دې امان راکړي. نو دې دې قرآن روان کړی دی صاحب چلې بیا دې زیاتی ته وګوره چې قرآن نمون د زیارت د منجورانو تعویز جوړ کړی دی. قرآن غرض خدا نه دی، قرآن هو قانون دی د ملک، قانون دی د مسلمان قوم چې ستا د ټول ژوند فیصلې به په دې قانون کېږي. قرآن خو دې لا نه دی چې په دې قانون به ته د زندګۍ فیصلې کې او که د ژوند فیصلې دې په دې قانون نه کړې نو د مرګ نه وروسته به دا قانون تا نشي خلاصولی. خبره خلاصه. نو عزیزانو عرض میں داو
چې کوشش دا کوي چې خدای توفیق راکړي. یو باس دا دی چې توبه تر کم وخت پورې قبليږي. دویم باس دا دی چې توبه د مسلمان او د کافر کې څه فرق دی. دریم باس دا دی چې د مسلمان د پاره توبه کم وخت کې وستل پکار. عزیزانو د قران کریم نه دا معلومیږي چې د مسلمان توبه چې دا په هغه وخت کې قبليږي چې سو پورې احوال د آخرت په د باندې منکشف شوي نه. بعض علماء وايي چې د مسلمان سره خصوصی مراعات دي د پروردگار عالم چې په وخت د انکشاف کې هم الله باس د توبه چې ده هغه د مسلمان قبلې. اوس ما تاسو ته درس کولو چې توبه وایي څه شي ته. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي التوبه الندامه. توبه دې ته وایي چې سړی په خپل ګناه باندې خپېمان شي. ګناه دې وکړه او په ګناه باندې ګویا خپېمان شوي دې ته توبه وایي. په دې باندې ډېر دلایل دي د قران او د حدیث پر رڼا کې. امام مسلم رحمت الله علیه یو ډېر لوی روایت نقل کړی دی چې یو سړی هغه یو کم سل قتل کړي او یو کم سل قتل پس دتا سوچ ورغه چې او ظالما دا به تر کومه پورې ته دا ظلم کوي. اراده وکړه چې توبه وباسه او چرته خلق پکار دی چې داغي په لاس باندې زه د خپل ګناه اعتراف وکم او توبه وباسم. پلار روان دی اوس یو شیخ پلار مخ ته ورغله دی ورته حضرت زخو یو کم سل قتل می کړی دی او اوس توبه وباسم. شیخ ته بندا کړی دا ورته ظالم استا توبه کم ځای کې قبلي ورکشه مخنه می پناشه. دې سړی ورته وی چې خدانو دا یو پکې کم ولې دی بیا چې پورا سله کبا. شیخ نیم دا سټوالو مړی پلار روان دی نو بیا وسره کې وای چې یا الله دا یو ظلم خو اوس بلمو ساحل الله ورته په مخ راغلی دي نیکان او بزرگان اغه ته السلام علیک وعلیک کړه دی دا خبره ورته کړی ده چې حضرت ما سل قتل کړي یو مې وسو او اوس مې دانیت ته چې زه توبه وباس. هغه ورته ویلي چې دا الله رحم او کرم چې دی هغه ډېر وسیع دی او ستا توبه به بالکل خدای قبول کړي
اوس دې مقام باندې یو سوال دا واردېږي چې قتل چې دی دا حق العبد دی، نو پردې حق چې دی هغه خو خدای نه معاف کوي چې تر څو پورې هغه سړي ورته په خپله معافي نه کوي. نو په توبه باندې به گویا قتل څنګه معاف شي؟ علماء لیکي چې دا بدارنګ معاف کیږي چې الله وغواړي د چا د توبې قبلول، نو دغه ستا باندې چې د چا حق دی دته به په جنت کې یو ځای وښیي، دی به تقاضا وکړي چې یا الله دا ځای مال راکړه، نو الله به ورته وفرمایي چې دا ځای به اله درکم چې دې سړي ته معافي وکړي. نو دی به وایي چې یا الله ما معاف کړی دی خو ماله دغه ځای راکړه. الله به دا رنگ جوړ کی سړی د پاره او دی به په معاف کی. نو عرض داو چې انیکانو ورته ویلي چې دا الله رحم چې دا غډیر وسیع دی. قرآن کی راضی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اے پیغمبر د خپل بندگانو ته وایا چې تاسو په خپل ځان زیاتی کړی دي، نو لا تقنطوا من رحمت الله، دا الله د رحمت نه منا امید کیږي. ار څومره بد او زیاتی چې در نشوي دي نو دا الله د رحمت نه منا امید کیږي. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. الله چې غواړي نو ټول ګناونه سړی ته معاف کی، ځکه چې الله بخون کې او رحم کوي. عزیزانو په قیامت کې به یو ځلې دا بازار مولګي چې په یو ادا باندې سړی ته معافي وشي، نو الله به اعلان وکړي چې دا سړی چې دا ما معاف کو، اے ملائکو د گناہونه ولټوي چې څومره گناہونه کړی دي هغه ټول ورته په نیکۍ بدل کړي. په دې مقام کې علماء شارحین لږ متردد غوندي دي چې ګناه په قیامت کې څنګه په نیکۍ بدلیږي. ما په خبرو پوهیږئ ګناه به څنګه په نیکۍ بدلیږي؟ عزیزانو گناہ بی او په نیکۍ به بدل شي. یو پروفیسر ما نه تپوسو کو تقریر کې ما چرته دا خبره به اورېدلې و چې گناہ به څنګه په نیکۍ بدلی. نو ما ورته زبتا تا دنیا کې اوخه چې پلیت شی به پاکی په تبدیل د جنس سره پلیت شی چې وي هغه پاک شي. ودا زما عقل کې ناراضي مال دومره خو به د عقل کې راضي چې غنم چې څه وخت کې وکړي نو هغې له سره ورکوي. دا سره تاسو وګورئ دا تمام د بنی آدم غل دي. وی کنه سره معنا ډیران. دا سره غل دي او دا غل چې دی هغه غنم ولور کی نو دا سره چې د خاور سره مکس شي نو د دې سره اجزا هم د دې غنمو په بوټي کې نه نوځي او دا هغه سره په برکت د غنم بوټي ترقی کوي. نو دا بوټي چې ترقی وکي نو هغه اجزا د سره په دې غنم کې گویا کې حلول وکي او پکې نه نوځي. هغه غنم بیا تخوري کنه چې د چا تربیت په غلو شوی. سوچ کولو 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 آی ویل والله اوس پوش
طالبان وایي چې چرګ نه خورم. ولی وی الانسان یاکل الدجاجه، انسان د چرګ غوښه خوري، او الدجاجه یاکل القزره، او چرګه چې دا اغل خوري. نو الانسان یاکل الدجاجه دا صغرا شوا، والدجاجه یاکل القزره دا کبرا شوا. نتیجه سره وته الانسان یاکل القزره، انسان غل خوري. چرګه انسان چرګ خوري او چرګ غل خوري. نو نتیجه دا راوته چې انسان غل خوري. د دې چرګ زمونږ د دې بدن تربیت په خوراک کیږي کنه کیږي؟ خبره کوي. د دې بدن تربیت په څه کیږي؟ په خوراک کیږي. وګوره کم ماشوم لا چې خزه ته ورکی، خزه دونی مکالو کې دننه د دې خزه په تمام زامنو دا جنه حرام ده کنه؟ او کذالک وی د دې خزه ټولي لوري په دې حالت حرام دي کنه دي؟ ولی زکه چې د دې خزه د دې یو ساس کی پایونه د دې ماشوم بدن تربیت کو، نو گویا د دې یو ساس کی پایو پایوس کې دا ماشوم د دې خزه د بدن جز شو. دادا سے شو لکه د دې لور یا د دې زوی. نو خپل لور او خپل زوی باندې خپل خور روانه ده، دغه چې پای ولا ورکی اومم پر روانه ده، ځکه چې په دې رضاعت سره داغه د بدن پرورش په دې ساس کی باندې وشو. نو دا د دې خزه د بدن جزء ګرځیدو. نو خپل د بدن اجزاو کې یو بل سره نکاح جایز نه ده. نو لا محاله هغه ماشوم سره د خزه د لور یا د زوی نکاح جایز ده. دا مې دې پورې درته وی چې د غنم تربیت په سره کیږي، او سره چې دا د انسان ګنګی ده. اوس چې الته جنس بدل شو، هغه سره بوټه شو او بوټه غنم شو، نو غنم مال خوراک روا شو ځکه چې جنس بدل شو. بل دا چې اکثر لره حکم د کل وی، ته چې روان نیر کې متیاز یو کې اوس پکې متیاز یو کې هم دغه ځین او بس کې نسکل روا دي کنه دي؟ خدای خبر کته پوي دي. اوس تلاو دے لس پلس، لس گزدا سے لسدا سے لسدا سے لسدا سے، او ولاره وبدي او لس پلس دي. د دې ولاره بو چې لس پلس حکم په شان د جاری و دي. الته پکې متیاز یو کا التم د دې تلاو نو بس کل روا دي کنه دي؟ وجه صدا چې اکثر لره حکم د کلی، نو لګه پلیتی پکې وراغه او اکثر پلیتی دي، نو گویا حکم د کل شو، اکثر پاکی دي. نو عرض بداو چې په تبدیل د جسم سره تبدیل د حقیقت راځي. نو عرض بداو عزیزان چې الله وغواړي نو گناه په نیکای بدل کی. نو گناه په نیکای څنګه بدلیږي؟ مولانا روم لیکلی دي چې یو خزه او خاوند ډیر غریبان، دا واورید چې زمونږ د دې ملک بادشاہ له چې څوک تحفه او ډالۍ یوسي، نو ا بادشاہ ول ډیر انعام ورکړي. نو د خزه خاوند ته وی چې سړیتم ستوفه د بادشاہ له یوسه چې انعام درکې ډیر غریبان دي. نو بادشاہ د خزه ورته چې داوي نو میړه ورته وی چې خزه زه خدای سپیره ما، نو ما سره څه توفه ده چې بادشاہ له یوسه؟ ویل سړیا نور څه خو نشته، خدا باران شوه دی او
دا ډنډې دي ډېرې ښایسته اوبه دي پکې د پشکال، دا به درته منګي کې واچوم او بادشاه له یوسم. دا پشکال د اوبو د ډنډو نه منګیا ولا ډکو خله ولا وتړله او بادشاہ د یو میاشت په مزل باندې لریو. خزا ور سره وته میړله منګیا ور په سر کو او د خدای په امان ورته وې رسخت کو داتې واپس کور تراله. چې واپس کور تراله نو او داسې وکړو مصلی واچولو په 2 رکعاتو نفل نیت وتړل. مولانا روی چې زن مصلا باز کردا از نیاز، زن مصلا باز کردا از نیاز، رب سلم ورد کردا در نماز، زن مصلا باز کردا از نیاز، رب سلم ورد کردا در نماز. خزی مصلا واچولا پمانزه ودریدا پمانزه کی دعا کئی، رب سلم ورد کردا در نماز. اے پروردگارا خاون میں د یو میاشت په مزل باندې بادشاہ لا توفه روانه کړه، خدای صحیح سالم اورسه او په ډکه منګول راولا. خزه دعا اوس دا توقع مونږه د خپل خزو نه نشو کوله چې مونږ چرته دا سره روان شو زمونږ خزه په نفل ودرېږي او دعا به وکړي چې خدایا خاون میں دا یقین ما ته د خپل خزونه نشته او بیا د پاکستانو خزونه تجربه وکړي او خزه توای چې خزه ز دوبه تلاړم مزدورای پسې ته وځاو یو 10 منټه بعد بیا کور تراشه دا خزه دی وګوره چې په ګډې دوبه یو کپ مانځه بناسته دا سملک دی دا ملک دی په دې ملک کې تصور مکوا چې یا به سړی چرته د انسان په شکل وګوره او یا به خزه چرته د انسان په شکل وګوره. دا تصور مکوا. دا دومره شرمېدل او لچر او بے حیا ملک شو چې الله دې امان راکړي. وختي چارته یو چټ راوړو اخبار پیس یو سړی بیان ورکړی دی چې سوشلیزم زما ایمان دی او سوشلیزم زما دین دی. نو ما هغه سړی ته وویل چې خبره دادا چې دا ګناه د دې سړی نه ده، دا ګناه په ملک کې د ملک د حکومت ته او د ملک د قانون ګناه ده. که په دې ملک چرته د سړی د زوی حکومت وای او د انسان د بچو حکومت وای او د ملک حکمران طبقه کې انسانیت وای نو زبا د ملک سربرایم او زما ملک کې زما د ملک اخبار با د کفر بیان څنګه ورکی. سوشلیزم کی ایمان شته نو سوشلیزم ستا ایمان څنګه دی؟ ایمان خو اول دی خره نه خیله پرتوګه نه باری ته وګوره چې ته خو اول د ایمان تعریف وګوره چې ایمان وای څه شي تا. ایمان په عربی کې تصدیق ما جاء به النبی توای
پیغمبر چې کوم قانون د خدای نه راوړی دی پاغي یقین کول دې ته ایمان وای. نو ته چې سوشلیزم ته ایمان وای، بې ایمانۍ ته ایمان وای، داس عقل. اوس دا سړی چې راونی سي سرلاندې او خپې پاسې زوړن کې او ورته وی چې اوس ته ایمان دی لکه تماشه د ځانو. ته وګوره چې د ایمان اوس څه کی د دا تیزونه بیا وګوره. خو ملک بے حیا او دوس ملک دے او سوخت مزدست صرافان جوہر ناشناس قیمت خرمہر را بادر برابر میں کند. و یسو ظلم لاسونو دا جوہریانو چې د جوہری په دکان ناشته او نظر نشته ړوند دے نو د کنجی کی قدر د لالو گوهر سره برابر ہے. رحمان بابا وی چې په بازار د نابینا او جوهریانو خرمورا لالو گوهر درې واړه یو دي په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګور او په خبر درې واړه یو 300 کال وو په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګور او په خبر درې واړه یو. دانن ستا په ملک سال دی. تاسو ورشي د جمعې د ورځې د هر یو د اخبار د منځ وګورئ چاته چې دوی مخزین دی که څه بلا ورته وایي د ملک د ښځو فوټوان پکې وګورئ تصویرونه پکې وګورئ هغه ګډېدا او هغه ډانس پکې وګورئ. دا اخبارونه مونږ کور ته یو څه زمونږ لونه او زمونږ ښځې دا بیا ګوري هغه ښځې هغه جامې هغه شان او شوکت ګوري او زمونږ ښځې چې مونږ ته وګوري او د ګیرو ته مو ګوري او د شډل پډل ته وګوري او چې کورې وران شه چې وران دا څه په خره وړېدلې ما دا ستاسو ملک بیا دا ته خبر دا شرمېدلي د بې حیا بچي د هندوستان نه یو اداکار را روان دی څه نام یې ها څه نام یې ده ها دلیپ کومار وګوره دا وګوره د هندوستان نه د سینما یو اداکار را روان چاته چې بالفاظ دیگر یو دم را روان د ملک لوی لوی معززین لوی لوی شریفان لوی لوی باعزت باوقار خلق داغه د پاره اوس نه بیانونه ورکړي چې داغه د راتلو طریقه به څه دعوت ولا چا ورکړي چې راشه دا بم چرته په اخبار کې نه اوریدلی چې د کعبه امام ته د پاکستان حکومت دعوت ورکړي چې راشه لیدلې دي ای چې راضي په خپل راضي د هندوستان یو اداکار تا ستا د پاکستان حکومت دعوت ورکړي چې راشه نو په دې چې کومې پیسې براټولې و یغه پیسې به مونږ په یتیم خانه کې لګو بیا نه تاسو به وګورئ په صوبه سرحد کې چې هغه کتوله به څومره ښځې دي او د هغه کتوله به څومره سړي دي وایه دا شرمېدلي دي که نه دي دی ته دا مه وایه خدای دې طوفان نوح په دې راولي چې تباه او برباد شي دې نه بعد دې خلقونه دا توقع کول چې دا به چېرته د سړي زامن شي یا دا به انسانیت زده کی چې د کم قوم مزاج دای د کم قوم عقل دای فهم دای چې داغه ټول اجزا دم ته پلاره حوارولو باندې صرف کیږي هغه څه قوم یا هم څه خلق
خدای چې سکه ډیر خک هغه چې سکه مون سره چې سکه ډیر خکی مون کې زیاده مون د دې اهلی کپ بمونو الوزو کرا کټرا باندې را غورځيږي کيو بل اولو سره پتا سو د بنی اسرائیل عذاب نه دی نازل فقتلوا انفسکم بنی اسرائیل ته بوویل شو چې توبه بم الا قبليږي چې تاسو خپلو کې یو بل مړ کړئ نن موږ خپلو کې یو بل وجنو کنه وجنو ستا توبه نه قبل په توبه ته پوهیږي نه نو چې د کم ملک دسي حکومت بیا هغه حکومت لا چې کم خلق کار کوي دا حکومت وزیرانو لا په اخبار کې وګورئ زرګونه خلق ناشتي او داغه درفشانی او تاسو وايي په ایمان په دې تمام پاکستان کې د یو وزیر تقریر د دې قابل دی چې څوک واوري د جنیجو تقریر د دې قابل دی چې تی واوري د ضیاءالحق تقریر د دې قابل دی چې تی واوري صحیح معنوں میں تو دے قوم دا ملا لو جو رس تیری گی وہی زاغان کی ناست پا سرد سرویں تو تیان تیلان دے دزان میرونا کبھی زاغان کی ناست پا سرد سرویں تو تیان تلان دے دزان ویرونا کوي رزیلال پاسی عبدالعظیمہ پا شریفانو اعتراض نہ کوي زاغان کی ناست پا سرد سرویں تو تیان تلان دے دزان ویرونا کوي رزیلال پاسی عبدالعظیمہ پا شریفانو اعتراض نہ کئی نن رزلہ دا زمانے اگا خلق دے چکم رزلہ او دا زمانے تا لارے آواری لارے ورطا برابری لوی رزیلان دا خلق ستاد ملک دا کنجر او دم مزاج خلق گو رئی د چا وظیفه چې شپه او ورځ ټلویزیون کتل دي د چا وظیفه چې شپه او ورځ سینماګانې کتل دي د چا وظیفه چې شپه او ورځ وی سی آرونه کتل دي دا دم مزاج خلق به تاسو وګورئ چې د دې حشر بچي د دې انجام بچي قیامت کې به یو ډله داسین وی چې د قبر نه راپاسي نو د خپې به نه او لاسونه به هم نه او پسترګو به مړوندي په غوګونو به هم کون وي یو ګلوله غوندې به دا سرغړي او شام ته رواني الله ته د حساب دپاره یا ربا دا کم خلق دی و بداغ خلق دے چې په دې خپوبه کنجرتوب او دمتوب پسې ګرځیدل په دې سترګو به دمتوب قتلو په دې غوګونو به دمتوب اورېدو دا خلق حدیث کې راځي لا يجتمع امتي على الضلاله فإن اجتمعت امتي على الضلاله فانا بريء منهم وهم بريئون مني زما امت ته په هغه ځای کې نه جمع کیږي چې کوم ځای گمراهي کیږي که زما امت را جمع شو په هغه ځای کې چې کوم ځای گمراهي کیږي سردار کونین فرمایي زه د دوی نه بیزار یم او دوی زمانه بیزار
دا څه خلق دی؟ د دوی ودونه وګوره، د جنۍ پلار جواب را لیږي د هلک کور ته، او مور کچنۍ جواب را لیږي چې زما د لور جنگ چې راولی که بینډ پکې نه نو ډولی به نه در کو. دا د جنۍ مور هغه په هډمه وایي. اندازه وکړه چې د جنۍ مور تقاضا کوي چې راځي په ډمتوب به راځي، نو د هلک مور خو غریبه ګرمه نه ده. بیا پکې دا د شاخه تاخه زامن چې دي دا تماچکولی پیدا کړي او ټوپکې او کلاشن کوپو زمانه ده، په پردي واده کې کور دی وران شه چې وران دي. تاسو خدای هلاک کا. د سړیتوب په ځای کې خو بهانه ورنه کې. د مور واده دی که د خور واده دی چې کلاشن کوپې دی پکې وچلولې. نو دا خدای تبا کړی قوم دی. انشاءاللہ حشر به ګوره، انجام به ګوره چې د دوی حشر بدای چې دی به په قیامت کې د سپو په صف کې ولاړي، د کنجرانو د ډمانو د رزیلانو په صف کې به ولاړي. د دې خلقو انجام به ګوره. تاسو وګورئ دوی ته مرګ الله د سړیتوب نه نصیب کوي. سړیتوب په ځای کې دوی نه مړ کی چې ګورئ د سپي په شان مردار پروتي. مرګ ورته الله د سپو نصیب کوي. د هغې وجه دا ده چې د دوی اراده او ټول عزایم چې دي هغه مفسد دي، پلیت او مردار دي. زما عزیزانو تمه مه کوئ د دې خبرې. دا ښه مرګ او توفیق د توبې الله هغه قوم ته نصیب کوي چې د هغې ارادې پاکې وي، ارادې ښې. د چا ارادې پلیتې او مردارې وي هغې ته خدای توفیق نه ورکوي. هغه بزرگانو چې دې سړي ورته وایي چې اوس مې اراده د توبې وکړه، ویلی هغه مخامخ د نیکانو کلی دی، دې ته ورشه پاک خلق پکې اوسېږي، هلته به توبه وباسي او خدای به یې قبوله. چې دی روان شو لاره کې وله مرګ راغی او سات یې قبض شو. سا چې تې وته نو ده دا سینه د هغه نیکانو د کلي طرف ته کړه چې خدایه ته پې پوهې چې ما خو اراده د توبې کړې وه، اوس مخکې ته پوهېږه او ستا کار دی. چې سات یې وته د رحمت او د غضب ملایکې وله رالې. د غضب ملایکو وی چې روح وروسي جین ته سل قتل یې کړي، د رحمت ملایکو وی د اراده د توبې کړې وه مونږ روح علیین ته وړو. د دواړه قسمه ملایکو پې جګړه شوه. چې پې جګړه شوه الله ثالثي وکړه منځ کې چې جګړه مه کوئ. دا سړی وګورئ چې د کوم ځای نه را روان دی د قتلونو ځای تر هغه ځای هم لار ناب کوي، او چې کوم ځای ته روان دی تر دغه ځای هم لار ناب کوي. که د نیکانو کلي ته نږدې وي نو د رحمت ملایکې دې یوسي، او که د قتل ځای ته نږدې وي نو د غضب ملایکې دې یوسي. ملایکو ناب شروع کو او الله د هغه نیکانو کله یو لیشت ورته را نږدې کړو، ثابت کلی را نږدې کړو. چې را نږدې کړو نو د ده لاش چې د نیکانو کلي ته نږدې و نو د رحمت ملایکو وګټله او د غضب ملایکو بایلله، روح هغې واغېستو علیین ته یې خالی په اراده د توبه به، لیکن چې صداقت سره وي، پر اشتیا سره وي. داسې نه لکه قرآن ویلی دی چې ان الذین کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، ایمان روڑی بیا کافر شي، بیا ایمان روڑی بیا کافر شي. نو دغه خلقو ته خدای وایي چې خدا سمیږئ خو نه، خو ټیک شئ. که نه ټیک کېږئ فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین.
دس عذاب بدر کم پخپل ذات میرے قسمی چې پخپل خدای کې مې دس عذاب بل چاله نه ورکړ که ټیک شي عزیزانو داغه گرفت بیا داسي وی الله دې امان راکړي چې یو ځل دې رونی شي داغه رانیولې ډاکټران بدر ته ولاړی اکسیجن بدر ته لګېدلی وی ګلوکوسونه به درته خېجولي رته به دې ماشينونه لګېدلی وی او تبع الوداعي سلګای وه تب بل جان تروانه او ډاکټران به دې خورا کوي مولانا روي چو قضا آیت طبيب بلا شود چو قضا آیت طبيب ابله شود آن دوا در نفع خود گمراه شود قضا راشي ډاکټر قمقل شي کومه دوايي چې د فائدې د پاره هغه په منونو درواړی ا دوايي به فائدې وګرځي ایس نو عرض مې داو چې خزدا خاوند رخصت کو اور اعلی دا په مانځه ودرې دا او په مانځه کې وای چې رب سلم ورد کردا در نماز اے اللہ خاون میں د یوم میاشت په مزل لاړو خدای ته صحیح سالم ورسه دعا کول التچورا شه دو بادشاہ ته اطلاع وشو چې یو سړی د تحفه راوړی دا څه تحفه راوړی دا راي والی چې باد مانګه په سر د بادشاہ ته ورننه بچي څه راوړی دی چې ما الجنه د جنت وب مې راوړی بادشاہ ورته سبحان الله د جنت وب انا راوالی منګه ته راواغستو یو میاش چې په منګي کې وب پرتی ته سمره صاحب وین به کړی ولاله ګلاس راوړی بادشاہ ورته د جنت وب دی بادشاہ ګلاس اوس کلو چې وېس کلو چې بادشاہ اوس کلو نو اوس جنې جوړه لمه څنګه نسکی اوس کوي صاحب ټول اوس کلی کړي نه مننم وېس کړي بادشاہ اوس وای دې سړی تا چې و سړیا په خدای قسم کوم سره خو استاد دې اخلاص او د دې توفه بدل شته چې د یو میاشت په مزل تا وبروړي د دې بدل خو په خدای قسم کوم سره خو زئی بوې زئی او دا منګه ورته د سرو زرو ډک کيو وره خزانه ته ولې غلو او منګه ولا د سرو زرو ډک او داسې د دریای دجله په دی غاړه بوزي ورته دا وخی چې دلته دریابونه د وبو بیږي خبره د وبو نه وا خبره ستاد اخلاص وا علما لیکي چې د دنیا بادشاہ چې وغواړي نسخه او په سرو زرو بدلولې شي مالک حقیقی چې په قیامت کې وغواړي نو ګناه په نیکۍ نشي بدلول تاسو خیال لرئ دا هغه تردد جواب دی چې قیامت کې به ګناه څنګه په نیکۍ بدلی نو عزیزانو ګناه په نیکۍ بدلول خدای ته ګران کار نه دی نو الله چې په کومه ادا د چا ناراضي شي وای بالکر ګناونه ولټوي او ګناونه ورته په نیکۍ بدل کړي عزیزانو د یو جنازه دي چې د الله د پاره کړي یو جنازه د یو مسلمان نو د یو جنازي قیمت به په هغه ورځ د احد د غرم راولګي د یوې جنازې په یوس کې بستاد نیکي پته لکی یو د احد اگر کې خودلې اوس د توبې توفیق ان شاء الله سباس بیا شي واخر دعوانا ان الحمد